ولسمشر غني د یوه څه مودې لپاره د کابینې ګمارنې ودرولې. ولسمشر غني ولې داسې اقدام وکړ؟ څه پېښ شوي دي؟ دلته یې له موږ سره ټول جزئیات کتلی شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. ولسمشر غني د 5 ورځو لپاره د خپلې کابینې ګمارنې ودرولې. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د راتلونکو 5 ورځو لپاره د خپلې نوې کابینې لپاره د وزیرانو د ګمارنې لړۍ درولې ده. دا ولسمشر غني سلاکار وحید عمر وایي دا ګام د دې لپاره اخیستل شوی دی چې د سیاسي خبرو اترو لپاره لا ډیر فرصت رامنځته شي. د دې اعلان وړاندې افغانستان یو شمېر مخکښو سیاسي مشرانو له ولسمشر محمد اشرف غني غوښتنه کړې وه چې تر یو وخته دې د حکومتي چارواکو ګمارنې ودروي. دوی په یوه اعلامیه کې له پخواني اجرایه رئیس عبدالله هم غوښتنه کړې چې یو هوکړې ته د رسیدو لپاره دې ټاکل شوې موده وغځوي. وړاندې ښاغلي عبدالله درېمګړو سیاسي مشرانو ته 10 ورځې وخت ورکړی و چې په وینا یې باید په دې موده کې سیاسي اختلافات حل کړای شي. د سیاسي مشرانو په دې ډله کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی، سیاسي رهبر عبدالرب رسول صاحب، د ولسي جرګې پخوانی مشر محمد یونس قانوني او د اسلامي وحدت ګوند مشر کریم خلیلي شامل دي. په څو ورځو راهیسې دوی د ولسمشر غني او عبدالله ترمنځ د سیاسي لانجو د هوارولو لپاره له دواړو مشرانو سره لیده کاته کوي. د دوی په ګډه اعلامیه کې راغلي د هیواد روانو حالاتو ته په کتو هوکړې او همکارۍ ته د رسیدو په برخه کې هڅې په ښه ډول روانې دي. د دې هڅو د وروستۍ کولو او یوې پایلې ته د رسیدو لپاره وړاندیز کوو چې ښاغلی ډاکټر محمد اشرف غني د حکومتي چارواکو ګمارنې تر یوې مودې پورې ودروي. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو راسره تر پایه پورې لیدلې وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ.